کابل ته د باجوه راتګ او سولې ته د طالبانو چمتووالی. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. نن کابل ته په یو ناڅاپي سفر د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه راغلی او له ولسمشر او د موسی علي شورا له مشر سره یې وکتل. د پاکستان د پوځ مشر نن په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته راغلی او له ولسمشر سربیره د موسی علي شورا له مشر سره هم وکتل او د سولې د راتلونکي پړاو په هکله ورسره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د ډیلي میل ورځپاڼې ته د وسلوالو طالبانو مشرانو ویلي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی لري. کابل ته د پاکستان د پوځ مشر داسې مهال سفر کوي چې وړمه ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ عمومي قماندان سکاټ میلر هم پاکستان ته سفر کړی و او له قمر باجوه سربیره د پاکستان یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی وو. دا چې باجوه کابل ته له کوم پیغام سره راغلی و او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یې څه خبرې راوړې وي جزئیات یې له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو په ورته وخت کې د برطانوي ورځپاڼې ډیلي میل ته د طالبانو ځینې مشرانو منلې ده چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو ته په چمتووالي لګیا دي. د ډیلي میل ورځپاڼې د طالب مشرانو له خولې لیکلي چې ټاکل شوي ده د همدې روانې جون میاشتې په لړ کې له حکومت سره د دوی مخامخ خبرې پیل شي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ټینګار کوي چې باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي وروسته به له حکومت او نور افغان سیاسیونو سره مخامخ خبرو ته کینی. په ورته وخت کې امنیت شورا هم په خپل وروستي بیان کې د بین الافغاني مذاکراتو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی و او زیاته کړې ده چې وسلوالو طالبانو هم باید د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ بشپړ اوربند وشو او له هغې ورځې په امریکایي بنسټونو او اتباعو باندې بریدونه صفر شوي دي. په دې موده کې کومې بلې وسلوالې او ترهګرې ډلې هم په امریکایي لوري باندې کوم بریدونه کړي نه دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پای ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.